عزیزانو، ملګرو، دوستانو، خوشحالو، خوابدو، غمازانو، عارفانو، ټولو ته مې دا یوه خبره ده، په خپل ژوند کې کوشش موږ تاسو وکړو چې دا څلور خبرې په ژوند کې ژوندۍ وساتو. ډېره پیدا به مو وسي انشاءالله. نقصان خبرې نه دي، د پیدې خبرې دي. خیرخواهي په نیت یې در سره شیر کوم. هر چا خپل نیت دی که نه، کشته پر نیت چلیږي. یو شکر، بل ذکر، بل دعا او بل استغفار پر کړو ګناهونو، پر هغه ژوند لا چې دغه یابس د انسانه تیر سوی دی، پر هغه ژوند چې پر عباسیات تیر سوی دی. زما ورونو، که مو شکر ایستی، د الله جل شانه وعده ده در سره په سپېڅلي کلام کې. الله وایي زه دې نور نازوم، نعمت درته زیاتوم، صحت درته زیاتوم، عزت درته زیاتوم. که نن په هر حال شکر وباس، نور به درته زیاتېږي، نور دنیا سره به د آخرت هم نصیب کېږي. لوی رب دا هر انسان چې په کوم حال دی په امتحان کې دی، تل په دا یو حال انسان نه پاتې کېږي. لوی رب تا ته نعمت درکوي د دې په خاطر چې ته د الله پاک شکر وباسې او ته د نعمت د خدای په طاعت کې استعمال کړې، نور ته تکړه سې، دا خپل رب وپېژندې. نعمت د خدای په نافرماني کې مه استعمالوئ. زموږ خلک ناشکري کوي. حکیم علمت رحم الله به ویل وایي غاښونه په نعمتو کې وغورځېږي، ویې خوري ویې خوري ویې خوري، پکې تور شي، پکې وغورځېږي. غاښ په خوله کې غاښونه یو دانه نه وي، سپین سرې بوډۍ به وي، سپین ږیری سړی به وي، دومره عقل په ده کې نه وي چې الله حمد دې تا لري، شکر دې تا لري، څونه ژوند دې راکړي، څونه نعمتونه دې راباندې وخوړل، غوښې ورجې د میلمستیا په شکل کې، د پلان چیرې چیرې دې بوتل. نه 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 نه، دا خوله به هم دا نه وایي چې الله شکر. خو دا ژبه به د الله په ناشکرۍ کې اخته وي، غاښونه به په چش کې وتلي. و یو سړی و مال یې خط راولی شي، لیکلي دي د کور کې مریضي ده، داسې ده داسې. وایي ما ورته ویل د خدای نیکبخته، دا ټول خط خو دې په ناشکرۍ ډک کړی دي، هېڅ ښه ستا سره خدای نه دي کړي. یو بزرګ وایي ما ته یو خاوند ښځه راغله، عدالت کې وکیل وایي ماله راغلل، قاضي وایي ماله راغلل. وایي ما ویل خیر، وایي دوی بس سره اسټارټ شول، دا د سړي زوی نه دی، بل ورته وایي دا د سړي لور نه ده. وایي ما ورته ویل چې پرېږده چې زړه سره خالي کړي. سره وږغېدل وغړېدل، بیا د بېدې ډېره مافي، ستړي شول. ها قاضي هم د رښتیاګو قاضي و، هسې زموږ ته یې په شان په ډماره نه و. باره یې ورته ویل چې اوس نو واخلې یو پرچه یې ورکړل. هغه وکیل په رښتیاګو وکیل و، په ډماره نه و، املا په رښتیاګو املا و. باره یې ورته ویل چې اوس نو په دې پرچې کې هغه خبرې مو ولیکئ، ښځې تا خبرې ولیکه چې ستا په خاوند کې ښه صفات کم یو دي. دا ګردې بردې یې تا ویې لیکه، او دغه رنګه خاوند د تی ولیکه چې دا ستا په ښځه کې کوم ښه صفات ویې لیکه، د رښتیاګو یې ولیکه. پرده داره ده، و ستا د کور خادمه ده، و ستا د ناموس او عزت ساتونکې ده، و خدای پاک ستا په نصیب کړې ده، و ادا وی خطونه نه و سره رسېدلي چې یو د بل په غاړه کې سره ولوېدل. یو زما د خوا تا ته مافې ده، بل زما د خوا ته. ټول عمر چې ته دا شان شمېرې چې دا غلطه ده دا غلطه ده، پلاروالی و زویوالی والله که سره وکړي. دې وجې د الله نازولي یو عجیبه ناشنا فارموله موږ ته ښولې د خپل امت. وي در ځان و ټیټ ته ګور، دنیا په لحاظ د خدای په بندګۍ کې در ځان ولوړ ته ګور. ته چې په هر حال یې در تا کم سته، وبې وینې وګرځېږه په دې بازار کې، په سترګو ړانده به ووینې، چې بل ته لاس نیسي هغه به ووینې، چوکیداران به ووینې، د خدای مخلوق به ووینې. که سړی وي مازغه به دې خلاص. بس چې په کوم حال کې دغه حال زما او ستا لپاره بهتره دی. غرور تکبر مه کوه. ما یو هلک ولیدی داسې لږ ټیم زمانه کې، نو د بل چا موټر روان کړی و، په دا رقم انداز پکې سپور و. زه خدای نه وایم خامخا کېدای شي زه غلط یم، خو ما د ځانه سره د یوه خبره زما زړه ته خدای پاک راوستل.
وای ما وی کم انسان چې په کوم حال کې دی بس هغه د خدای پاک په دې خپل مخلوق ډیر ښه پوهیږي چې ستا د بل په مټر کې دغه حال دی چې ستا پر 5 روپۍ دغه حال دی چې د اسمان ته ګورې ستورو ته کرسر انسانان درته د سړي زامن نشکاري نو که تا ته کروڑاو خدای درکړي وي نو ته بیا کومه پسکې خان ولې نون خانان نه دي نامو خو دې چا اخیستل معنا نه لري چش خان چش خان چش خان چش خان ته د پیسې ځینې سته که بیا د چش خان خدای بندگان چیرې ګوري نظر مې چیرې مشکل څوک په سترګو ویني که نه نو ما وی که تا د الله پاک د پیسې درکړي وي د پیسهدار خلک بیا مې لیدلی دي دی ډېر پیسهدار زموږ په ښار کې سته ته یې به هم ویني په د خپل علاقو شاوخوا قریبانو لږ سترګې وغړوئ قسم په خدای په دی خو حیوان هم پوهېږي د دې ګیډې په دغه باندې په خواهشاتو پر کولو موټر ښه نیولی سي په دې پوهېږي په مرسیډیز هم پوهېږي په اپلان هم پوهېږي په اپلان هم پوهېږي په اپلان دی نیکبختان کم دي په دې علاقه کې په دې ښار کې چې هغه غریب پر موټرسایکل سپریږي خو دا څخه د هغه ورکړه د هغو خبرو ته و عجزي ته قسم په خدای مځکه ورته وي چې جاو یعنی ایران به پاته سي دی پر موټرسایکل باندې سپور نو ما د ځانه سره دا ویل چې یا الله چې کوم انسان په کوم حال کې دی په هغه حال کې ډیر ښه دی ځکه که دا انسان چې نن دی 10 روپۍ لري دی دومره ګوري که د کروڑ درلودی بیا به د کوم حال وي دوستانو خبرې زله ګډوډیږي مجلس پر بله خوا ځي نو یو ناشکري مه کوئ د ناشکرۍ سره غر کېږي په شکر کې خدای واده در سره کړی دی الله په چیلنج درته وایي وی ومن اصدق من الله قیله در الله رښتونی څوک دی نو که ما او تا کې څه خبره خرابوي چې دا د نن حال سبا در باندې درېږي په خدای قسم دا وجه دا ده چې ما او تا ناشکرۍ الله په خپله واده کوي ډېر رښتونی الله واده در سره کړی دوم نو یو کوشش پکار دی دوهم شکر پکار دی شکر عملی زبانی او دارنګ شکر غ نعمت د خدای په نافرمانی کې مې استعمالوه شپې ډول کړ ډول خماس دریات کې ورونو دوم شی هغه ذکر د خدای کوه الله وي ته ما یادوه زه به تا یادوم د الله یادول دي ستا د رحمت چې ته ذکر کوې ستا کارونه به سمیږي ته تجربه کوې د الله یادول دي ستا د دعا په قبلېدو د الله یادول دي ستا څه په اسانۍ خستلو د دنیا او آخرت کامیابۍ به دې پښو له راځي دلته یو بله معنا مراد هغه معنا دا ده چې د الله یادول دا دي چې الله تا ته یاد سي ته بیا ګناه نه کوې دی الله وایي ته ما در یادوه په یوازې واله کې مې هم یادوه ما مه هېروه دغه مراد دغه مطلب دی ځینې د دې وجې د دې ډیر ذکر سره د انسان ته څوکه دا شی هم حاضرېږي چې بیا برځي کې الله پاک تا ته یاد که دې الله یې نه یادوي چې په هره کنډواله کې ورک سوي هغلته ورک سوي او چېرته شیطان در باندې سپور هلته به دې کار در وکړي درېیمه خبره دا دعا مه یاروه چې شي دعا په هغه وخت کې هم تاثیر کوي دعا په خپل یو جلا مستقل عبادت دی دعا په هغه وخت کې هم تاثیر کوي چې لا تر څو دغه نه راغلی مصیبت نه راغلی د مصیبت په وخت کې هم د مصیبت څخه مخکې هم دعا نه خطا کېږي یو غشی دی پر نشانه خامخا یا اجر یا هغه ته چې غواړي یا درغه بهتره یا د مصیبت په مخ کې سپر یو څه خامخا کېږي که تا دعا پرېښو بیا به قبولیت بیا به چې یو ورځ یو خوله کږه کې بیا به دې دعا نه قبلېږي دعا ډیره کوه الله په دې دعا ډیره خوشاله کیږي الله هغه ذات دی چې د دې نور څخه جلا دی چې الله وي څونه چې تنه ما څه غواړي هغه زونه خوشاله کیږي ورونو د اړیو ډیر غټ باسونه دي بل استغفار وای دا نن چې تا ته کرنټ دی د پښه چې دینه ټینګیږي په خدای د دې وجه د مسلمانه قسم په الله د دې وجه د چې په تا کې کار دی نټمټ دي سستی مننه السلام علیکم